الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجر. وأيضا قال: اللهم لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجر. وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته، وخصوصا على الذين قالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وعن عمر رضي الله عنه قال: ثلاث يصفين لك ود أخيك: أن تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. زمان معزز الله رب العزت زمونږ استاد د ټولو ایمان کامل او اعمال صالح نصیب کو فرمایي. او زمان استاد د ټولو مرګرو دی الله پاک خصوصا او عموما د ټولو مسلمانانو د موجوده دور د فتنو نه حفاظت نصیب کو فرمایي. صفت د اخا او د ورولې باغی باندې ما خبره شروع کړې و لکه په مزه کا او باغی باندې ما د قران پاک آیاتونه او نبوي احادیث دا بیان کړیو. نن د علماء کرام د صحابه او د مفسرین آثار داغي یوسو اقوال اغسطا سمخ کی وړاندې کومه. بس رورولي د مسلمانانو کوم رورولي چې دا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي: کته غواړي چې د یو مسلمان سره ستا کوم رورولي ده او د غرور ولی او دغه محبت دا صفا شي، صفا خالص او سوچا وګرځي، نو دریو کارونو سره دا کار کیږي. دا مقصد د دریو کارونو سره حاصلېږي. اول نمبر ان تسلم علیه اذا لقیتا، چې کله مسلمان رور سره مخامخ شي نو سلام وکوا. مخکې مونږ احادیثو کې ذکر کړو چې سوچا اسلام دا دی چې سلام به هر هغه چا باندې کوي چې مسلمان دی، کتی پیژنې او کتی نه پیژنې. دا افضل او بهترین اسلام دی. او دویم نمبر وتوسع له فی المجلس، چې کله ته مجلس کې ناست یو مسلمان راغی تا سره خوا کې کینی نو مجلس کې هغه ته ځای پرې ښودل او هغه له ځای کولاول فراخه کول، دې سره د مسلمان سره ورولېږي، صفا او هغې کې محبت کې نو ترقي راځي. او دریم کار هغه فرمایي وتدعوه باحب اسمائه الیه، چې د مسلمان رور ته کوم نوم ډیر خوښ دی، د په ډیر خوشحاليږي، نو هغه نوم سره د اواز کوا. دا شنو باندې مسلمان ته اواز نه کول چې باغی باندې مسلمان خفه کیږي. نو دا درې وانه درې کارونه څوکۍ دي سره د ورولې هغه محبت کې صفاواله راځي او دې کې ترقی راځي. حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ نقل دی
عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ متعلق چې د مسلمانانو سره د الله د رضا لپاره ضرور ولې د اغي تعلق څومره مضبوطو اغي فرمایي چې کله به عمر رضی الله عنه د شپې کله کله یو مسلمان رور ورته یاد شو یعنی د رښتې نسبی رور نه یو مسلمان رور چې د الله د رضا لپاره با هغه سره رور ولي کولا نو فرمایي بیا به ټول شپه لګیو تر سحرا یا طولها من لیلتن یا طولها من لیلتن الفاظ به ویلې یره څومره اوږده شپه ده دا شپه به کله سبا کی او چې کله بیا سحر شو سحر مونځ بیا وکړو نو فوراً به د هغه ملاقات ته لاړ د الله د رضا دپاره رورولي دومره قدر د عمر فاروق رضی الله عنه په زړه کې و بل روایت کې راځي ابو حیان تیمی رحمه الله فرمایي وی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ داغه به یو جوړه کپڑے اچولي او بار بار به اچولي داغه په بدن به اکثر دا یو جوړه قتل شو نو چاته نه پښتنه وکا وی دا یو جوړ کپڑے ته بار بار ولې اچي مونږ چې ګورو نو ستا په دې بدن باندې نو یو جوړ کپڑے دی بس او اکثر دا استعماله دا ولې نو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتو فرمائل هذا کسانیه خلیلی وصفی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما ان عمر ناصح اللہ فنصحه اللہ وی دا جوڑا ذکر دیر اچوما چه دا جوڑا ما تخپل دوست او خپل سوچه دوست او مرگری عمر فاروق را اغوختی دا د عمر فاروق د لاس جوړه ده نو ځکه ډېره زیاته اچوما نو عمر فاروق د الله سره خیر خوایو که د الله دین سره خیر خوایو کا نو الله پاک عمر فاروق سره خیر خوایو کړل نو دوه خبرو ته متوجه شه چې حضرت علی اول نمبر حضرت علی رضی الله عنه د عمر فاروق د لاس د یو مسلمان رور د لاس ورکړې شوی تحفې څومره قدر کوي چې یو مسلمان بل مسلمان ته تحفه ورکړي په دې خوشحاليږي چې دی استعمال کی نو عمر فاروق رضی الله عنه د زړه ساتنې دپاره د هغه د ورورولۍ د خاطر به حضرت علی بار بار دا جوړه څه کوله اچوله او دویمه خبره د شیعاګانو د روافضو د زنادقو په مخ باندې سپیړه ده چې ګوره عمر رضی الله عنه د حضرت علی په خپل میس کې څونه محبت دی څونه ورورولي ده عمر د علی دشمنه نو ابو بکر د علی دشمنه نو او حضرت عمر او بکر صدیق د خلافت د حضرت علی نه په زور نه دی اخیسته د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حق نه دی غصب کړي که خدای مکه عمر رضی الله عنہ اول خلیفہ حقدارم حضرت علی نعوذ بالله ابو بکر صدیق په زور خلافت واغشت ظلم وکړ نعوذ بالله بیا که هغه تیر شو دویم هم خلیفہ د دې په نظر باندې بیا لایق د خلافت حضرت علی نو چې حضرت علی سره د شیخینو ظلم کړو دیو سره زیاتې کړو نعوذ بالله د حق والو شرعي نو بیا د دونو محبت ور سره ولې کوي د ظالم سره دا قدر محبت بیا جایز دی وایي کنه لہذا دا خبره نه ده نو هغه به دومره خیال ساته د عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما نقل دی هغه فرمای احب اخوانی الیا وی زما پروریانو کې ما تخوخ رور یعنی درشتي رور نه د مسلمانانو رور ولې درته خیم زما پرونو کې ما تخوخ رور کم رور دی دا نقطه په غور وری اذا اتیته الذی اذا اتیته دا اغرور دی زما چې کله زه ته ورشم نو قبلنی ما قبول کی ما سکی قبول کی یعنی مسلمان رونو کی ما تخرور هغه دی خوخ رور چې زه ورشم نو پاغي خوشاله شي او ما قبول کی دا دویمه نقطه هو اذا رغبت عنه عذرنی چې کله زه دا غنه رغبت اختیار کوم ور نشم نو ما معذور غنی څه غنی جی معذوره داسې دوستانه او ورولي به نه کوي چې درته خې بدې ته یا تپوس ته راغې بس بیا ښه سړی دی او چې یو ښه بده کې درته رانغی نو بیا دغې عیبونه شروع کړي زمونږ ورورولۍ او دوستانې او پښتنو کې دا کیسې دي په خبره باندې پوه شي نه چې راغې خوشحاله شه
چې را نغې نو معذور وګڼه. دلته کې وروسته راځي د علماء اقوالو کې راځي وایي چې کله ستا یو ورور مسلمان ورور وښویېږي خطا شي وایي یو کم 100 عذرونه وله ته وګوره، یو کم 100 عذرونه وله. خیر دی دې وجې نه به دا کار کوي، کیدای شي دې وجې نه کړي، کیدای شي دې وجې نه کړي. چې یو کم 100 عذرونه دې قبول نه کړي نو بیا ته ابدار څه شو. خو چې نه داسې نه کې په اول ځل نو چې ټول عمر درته دوستانه کوي ورورولي کوي، خو یو خبره کې درته رانغی نو بیا د دشمني ورسره شروع کا، نو دا د اسلام تقاضا نه ده. دا عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي الله دې موږ ته داسې وروڼه راکړي، امین وایه، چې ورځو چې خوشحالېږي او چې ورنشي چې معذور هم ګڼي، دا نه چې بیا خفه کېږي او بیا عیبونه تلاش کوي. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نه نقل دي د ورورولۍ باره کې وایي كنا اذا افتقدنا الاخ لاتیناه وایي کله به زمونږ یو مسلمان ورور مونږه مفقود که بیا به هم نه مونده، یو څو ورځې به رانغی یا یو ټیم به غایب شو نو وایي مونږ به هغه ته ورغو. وایي دې کې څو فایدې دي. که چېرته کې دی بیمار و نو دا به عیادت شو، ثواب به شو، او که به مصروف و مونږ به د هغه مدد وکړو نو نصرت او مدد شو، او فرمایي او که عز به نو زیارت شو. خبره باندې وي د مسلمان ورور چې غایب شو او تی هلته د هغه پوښتنې له کور ته ورغی نو ګوره که مریض و عیادت بیمار پرسي ثواب ترلاسه شو، که مصروف اوسه مدد دې ورسره وکړو د مسلمان نصرت او مدد شو، او که دا اسم نو نو اسې زیارت شو او د هغه ملاقات شو. په هغې خو مخکې حدیث تیر شو چې په هغې الله جنت ورکوي. د مسلمان ورور خاص کر د دوست د الله د رضا دپاره ملاقات دپاره تګ. امام مجاهد رحم الله فرمایي وایي چې کله داسې دوه مسلمانان چې د دې ورورولي د الله د رضا دپاره محبت د الله د رضا دپاره وایي چې کله دا دواړه کله میلو شي او یو د بل سره روان شي او دا یو ورور دا مسلمان ورور د بل مسلمان ورور لاس ونیسي او دې هغه ته مخامخ مسکې شي وخاندي. په خبره دوه مسلمانان ورونه چې ورورولي د الله د رضا دپاره دې دواړه یو ځای شي او روان شي، یو د بل نه لاس ونیسي او یو بل ته وخاندي مسکي شي، نو فرمایي الله رب العزت د دې ګناهونه داسې دوړي داسې ختموي لکه اوچې ونې نه چې هغه پاڼې څنګه دوړېږي دغه شان الله د دې ګناهونه څه کوي دا ختموي. دا د ورورولۍ برکت دی. د چا برکت دی؟ الله دې مونږ رونه کي څه دي کي رونه نسلي. ما مخکې ابتدا کې 13 جمعه کې ویلو نسلي او حسب نسب او رنگ او نسل زبان ملک او وطن دا ټول بوتان دی الله پاک د خور سره خوري کیغه. اسلام اصل د ورورولۍ قائل دی، دغه امتیازات اسلام زره برابر قائل نه دی. هغه صرف د تعارف او د پیژنګلو د پاره دی بس چې تاسو په دې او پیژني چې کوم قوم سره تعلق ساتي، نوم دې څه دی، کوم زبان سره تعلق ساتي، کوم نسل باس. د دې نه علاوه نور امتیازات چې نن سبا په دنیا کې کوم شروع دي نو دا اسلام کې هیڅ حیثیت د دې نشته او اسلام د دې د ختمولو لپاره راغلی دی. بلکې ځینو حکمونه چا پوښتنه وکړه وایي ای الکنوز خیر، په خزانو کې کومه خزانه بهتره خزانه ده؟ نو هغې ورته وفرمایل وایي د الله د تقوا او الله د یرې نه رستو فالاخ الصالحو، نیکمله رور او نیکمله دوست دا بهترینه خزانه ده. خبره باندې پیش دې ته خزانه ویلې شوې ده، خو چې نیکمله بدعمله نه، بدعمله خو دله بیړه غرقوي، الله دې موږ محفوظ وساتي. او بیا په دوستۍ او ورورولۍ کې کوم ورورولي په کار ده؟ ښه ورور کم دی. حضرت حسن ابن کثیر فرمایي وایي مونږ محمد ابن علي ته شکایت وکړو، ګیلم ورته وکړه، مونږ وایي چې زمونږ داسې وروڼه دي چې کله مونږ مالداره یو نو پوښتنه کوي او چې غریبانان شو بیا پوښتنه نه کوي. نو حضرت محمد ابن علي فرمایل وایي بئس الاخو اخ يرعاك غنيا ويقطعك فقيرا، ډېر بد رور هغه رور دی چې ستا خیال ساتي چې کله مالدار او تا بیا پریدي چې کله څه شي فقیر شي. دا خو ډېر بد رور ولي ده. نو بیا
غلام ته وویل چې منډه که لاړ شه او هغه یو بټوه راوویسته د پیسو په هغې کې 700 دراهم څومره 700 دراهم بیا ما ته لاس کې کېښوده واله او دا خرج کا دا ولګوه او چې کله بیا دا ختم شو نو بیا راشه نو ورورولي دا ده چې مالدارۍ کې مې او څه کې مې غریب خو مونږ ته د سړي زوی نه ښکاري نه پوهېږئ تاسې ده که او مسلمان سړي ته صحیح سړی ښکاري مونږ خو مالداره پسې ځو ملا پسې هغه ملا پسې ځو چې هغه لږ مالداره ملي ګاډی سي غټ ګاډي او 300 ټوپک والا ته نه مخکې وروسته سي را رواني بنګلي او کاروبارونه وي هغه ګاډي وډي موي نو بس وي حضرت صاحب ډېر خوب فرمایل پوهېږي په خبره او زما غونته غریب مولا چې هغه قرآن هم وي ګاډي وډي دماغ کار پرېښی دی او دغه شانتې په دنیا کې مونږ مالدارۍ پسې نو دا ښه کار نه دی ښه ورورولي چې کې نو مالدار سره به هم کې او غریب سره چې هر حالت کې نو کوي به ورسره دا پرېښودل نه دي پکار الله رب العزت مونږ او تاسو ته د عمل کول توفیق نصیب کړي بلکې خیال به د غریب ساتي وروسته د علماو اقوال نقل دي او هغې دا فرمایي چې د عمر ابن عبدالرحمن فرمایي چې یزید ابن عبدالملک ابن مروان ته یو ځل چا دراهم راوړل اشرفه نو دې شروع شو او په دې دوستانو باندې تقسیم شروع کړو ورونو باندې دوستانو باندې ملګرو باندې او ټول دا تقسیم کی نو چا دې نه پوښتنه وکړه ویل دا ولې دا پیسې خو تا ټول په دوستانو باندې ځینې ملګري داسې چې هغه په ملګري باندې خرچه نه کاوم کې نسکي دا کار مه کوئ ښه صحیح شو لکه څوک چې دوستان چې بازار درته سره لاړه په قهوه ته ځان مه خلاصوه ښه مزېدار ډوډۍ پرې وخوره او ډوډۍ نه بس بیا قهوه مسکه تورې مسکه شربت پرې لګېده شربت پرې مسکه ښه الله رب العزت تاسو تېره جمعه مو ویل الله پاک به د هغې مطابق تا باندې فراخي راولي او که تا پرې قهوه وڅښه الله به تا قهوه هم بیا نسي ګرده تشه خولې بس ښه داسې مه کوئ نو هغه څه وایي وایي دا پیسې دې ولې ټولې په وروڼو په دوستانو باندې وشیندلې نو هغه ورته وایي ګوره وایي زه الله رب العزت لا د خپل دوست نه دعا کوم یا الله زما دې دوست له جنت ورکړه څه ورکوله دوست ته دعا کوي که نه ورور ته دعا کوي نو الله رب العزت نه د دې خپل ورور دپاره دومره قیمتي څیز غواړم او دنیا کې پې پیسې نه لګوم وی ما له په ورځ د قیامت بیا حیا راځي چې الله به راته وي دا څنګه دوست و چې خپله دنیا کې شومتوب کول او ما نه د جنت غوښته خیال لري نو چې زه الله نه جنت غواړم نو کم از کم مال هم خرچه څه ده پکار ده الله رب العزت دې مونږ او تاسو ټولو کې صفت د اخاعت او د ورورولۍ پیدا کړي او د دې ضد او عکس چې کوم صفت او مضمون دی الله پاک دې مونږ د دې نه محفوظ وساتي دا زما موضوع او درې جمعو کې د دغه اخاعت صفت محموده هغه ختم شو